سلامونه او نیک هیلې خوږو دوستانو هیلې چې روغ جوړ اوسئ. یعقوب داوري یم بیا هم ستاسو په خدمت کې او د نن ورځې په درس کې موږ تاسې د اس او د سیټ د غږونو په هکله باندې سره غږیږو. په کوم ځای کې اس د سین او په کوم ځای کې د زی په ډول باندې تلفظ کیږي او همدا ډول سیټ په څه ډول باندې تلفظ کیږي یا زیټ. د دې ویډیو د پوهېدلو لپاره باید د زیلبن په هکله باندې معلومات ولرئ چې زیلبن یا سیلابونه چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو دا څه ته وایي. نو د دې په هکله معلومات نه لرئ تر ویډیو لاندې ما لینک درته لیکلی دی. مخکې ویډیو زموږ د زیلبن په هکله باندې هغه وګورئ او بیرته راوګرځئ ویډیو. راځو شروع کوو د سیټ څخه. Aussprache von S. سیټ موږ تاسو په پښتو کې څه ورته لرو چې د څه په ډول باندې دی. څنګه تلفظ کیږي دا لکه څان څان څونګه څونګه Zeit Zeit heizen heizen sitzen sitzen او reiz reiz. په دې ټولو کې موږ تاسو وکړئ چې د څه په ډول باندې تلفظ. دویم بخش دی د اس چې د زی په ډول باندې تلفظ کیږي. دلته ما زیټ ځکه لیکلی دی دا خو په دوج کې سیټ ورته وایي. زیټ مې ځکه لیکلی دی چې په انګلیسي کې موږ تاسې زیټ په ډیرو ځایو کې د زی په ډول باندې لولو. اس په هغو ځایو کې د زی په ډول باندې لوستل کیږي چې اول د سیلاب وي صحیح am Anfang der Silbe او یا په حواله د لغت یا د جملې کې وي چې هغه بیا هم د یو سیلاب ابتدا یا اوله ده. څنګه لکه زوپه زوپه صحیح د زی په ډول. سوپه نه وایو زوپه. لیزن لیزن دلته موږ تاسې په سیلابونو کې ویلي وه چې سیلابونه په ټوټو باندې تقسیمول د یو لغت سیلاب و. دا موږ څنګه وایي لیزن لیزن. لی یو سیلاب سو زن دویم سیلاب سو چې د دویم سیلاب شروع په اس باندې ده. په دې خاطر باندې موږ لیزن وایو لیسن نه وایو. او راځو پسې غایزن غایزن بیا هم د دویم سیلاب په لومړی کې اس راغلی دی چې په دې خاطر باندې د زی په ډول باندې تلفظ کوو. غای یو سیلاب زن دوم سیلاب غایزن. دریم مثال دی پرایز پرایز بیا هم د دویم سیلاب په لومړی کې راغلی دی. راځو پسې بل ته هلز 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 هل لومړی سیلاب ز دویم سیلاب په لومړی کې اس راغلی دی. اوس راځو Aussprache von S د سین په ډول باندې. د سین په ډول هغه وخت لوستل کیږي چې د سیلاب په اخر کې وي. د مثال په ډول باندې als سی als اس د سیلاب په اخر کې دی او د سین په ډول لولو یعنی als یې نه وایو als aus سی بیا هم د سیلاب په اخر کې دی. aus دا یو سیلاب دی دا als aus یو سیلاب دی خو په اخر کې دی ځکه اس لولو. ausmachen سی ausmachen بیا هم د لومړي سیلاب په اخر کې اس دی نو اس لولو. څلورم پرایس سی پرایس یا پرایس چې دلته هم دی د دویم سیلاب په اخر کې دی. پرای یو سیلاب س دویم سیلاب پرایس. او اخیری مثال هالس هالس. اوس به دلته سره مقایسه کو. په لومړي کې د یو سیلاب یا د لغت د زی په ډول لوستل کیږي چې زوپه لیزن غایزن پرایزه هلزه. او د سیلاب په اخر کې د سین په ډول باندې لوستل کیږي لکه als aus ausmachen پرایس او هالز. دلته پرایزه صحیح پرایزه دلته موږ د زی په ډول ولوستی خو په پرایس دلته د سین په ډول ولو ځکه په پرایس کې دی د سیلاب په اخر کې راغلی دی نو موږ دا وایو پرایس نه وایو چې پرایز. خو دلته چې دا جمع سوی دی او دی د دوهم سیلاب په لومړي کې راغلی دی نو دلته وایو چې پرایز او یا په همدې ډول باندې هالس
دلته دی د سیلاب په اخر کې راغلی دی، نو په دې خاطر باندې موږ د سین په ډول لولو هالس. خو هالس چې جمع کو هلز، هلز دلته دی د دوهم سیلاب په لومړي کې راغلی دی، د دوهم سیلاب په لومړي کې. څان، څان، څونګه، څایت، هایڅن، هایڅن، زیڅن او غایڅ. زوپه، زوپه، لیزن، لیزن، غایزن، غایزن یا رایزن. پرایزه، پرایزه، هلزه، هلزه. als، als، aus، aus، ausmachen، ausmachen، ausmachen. Preis، Preis، Preisne، Preis. Hals، Hals. راځو د نننی درس Zusammenfassung ته. Z همیشه د C په ډول باندې تلفظ کوي. S am Anfang der Satz und Silbe د Z په ډول باندې تلفظ کوي، او همدا ډول S am Ende der Satz und Silbe. S په اخره کې د کلمې یا لغت او په اخره کې د سیلاب د سین په ډول باندې تلفظ کوي. راځو یو پوښتنې ته چې چا کړې وه په کومنټ کې لیکلي وه چې زوستیم موږ ولې دا لومړی اس د زې په ډول باندې لولو. صحیح. نو د دې ویډیو په کتلو باندې خدای وکړي چې سر مې په خلاص شوی، خو بیا هم زه دلته یادوري کوم چې دلته نه تنها لومړی اس موږ د زې په ډول لولو، بلکې دویم اس هم د سین په ډول باندې تلفظ کوو یا لولو. یعنی زوستیم هم نه وایو، سوستیم یا سیستم چې په انګلیسي ورته وایي هم یې نه وایو. دلته لومړی اس د زې په ډول باندې تلفظ کوو او دویم اس د سین په ډول باندې تلفظ کوو. یعنی څنګه وایو؟ زوستیم، زوستیم. دا اوس موږ ته چې نننی درس هیله ده چې یو شی مو ځینې زده کړي وي، او کوم ملګري چې مو مشکل لري د هغوی سره هم شریک کړي تر څو هغوی هم سر په خلاص شي. نو نور مو وخت نه نیسمه، پر لوی الله مو سپارم.